امرالله صالح اخر هم زړه تنګ شو او خپله خوله یې خلاصه کړه. ولس ته یې داسې زبردستې خبرې وکړې. امرالله صالح واقعا نر سیاستوال ده. صالح داسې وایي: ستاسو په رایه هیڅکله معامله نه کیږي. دوه سره حکومت که منل کیدای بیا ټاکنو ته ضرورت نه و. نه چا سره واک ویشو او نه چا سره په دې برخه کې خبرو ته وخت لرو. د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال امرالله صالح دفتر رسنیو ته ویلي دي چې دا ځل په سیاسي هوکړه کې واک پر 50-50 نه ویشل کیږي او د ملي یووالي حکومت تجربه به تکرار نشي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال د دفتر رسنیز مسؤل رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي دي: په هیڅ ډول به حکومت دوه سره نشي. د ملي یووالي حکومت تجربه نه تکراریږي او نه به هم واک 50-50 ویشل شي. تیره ورځ ډاکټر عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د روان سیاسي کړکېچ د پای ته رسیدو په برخه کې پرمختګ شوی ده، خو په اړه یې جزئیات نه و شریک کړي. ارګ ویلي دی چې د پخواني اجرایه رئیس او تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله سره مذاکرات روان دي او دغه مذاکرات جزئیات به هم ژر له ولس سره شریک کړي. د ولسمشر غني ویان دواخان مینهپال وایي چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ شوی ده او ژر به جزئیات هم له ولس سره شریک شي. بل لور ته نن BBC پښتو په خپل یو راپور کې ویلي وه چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د واک د ویش په سر خبرې نهایي شوي دي، خو ارګ بیا په ورته وخت کې د 50% واک ویش رد کړی ده. ځینې سرچینې دا هم وایي چې عبدالله ته د مصالحې شورا مشري ورکول کیږي او په کابینه کې به هم سهم ولري، خو اجرایي صلاحیت به ورته نه ورکړل شي. په ټولنیزو رسنیو کې هم له پرون راهیسې اوازې خپرېږي چې یو ځل بیا د دواړو ترمنځ حکومت نیمایي ویشل کیږي، خو دا ټولې یوازې اوازې دي او لا هم په دې اړه په رسمي ډول هیڅ نه دي ویل شوي. د یادولو ده چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته عبدالله د پایلو له منلو انکاري شو او د همه شموله حکومت په نوم یې ځان بریالی اعلان کړ. عبدالله په هماغه ورځ چې ولسمشر غني د راتلونکي 5 کلونو لپاره لوړه وکړه په سپیدار ماڼۍ کې لوړه وکړه، خو په ورته وخت کې بیا له ولسمشر غني سره په واک کې د شریکېدو لپاره مذاکرات هم روان ساتلي وو چې ویل کېږي اوس دواړه لوري یوې هوکړې ته نږدې شوي دي. ځینې سرچینو بیا دا هم ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ به د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ نهایي هوکړه لاسلیک شي چې نړیوال به هم پکې ګډون وکړي. درنو لیدونکو، دا د عبدالله او د غني د مذاکراتو د خبرو لنډیزو چې موږ تاسو ته تیار کړی وه. که کوم نظر لرئ حتما یې موږ سره په کمنټ کې پرېږدئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو ضروري لایک کړئ او که غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.